د یو بت پرست باره کې راځي چې بت ځان له جوړ کړو او دغه بت عبادت پې کولو، دغه بت ته به آواز کولو، د ته به ویل یا صنم یا صنم یا صنم، دا آواز به دی بت ته کولو، خو لیکن دی بت چرې هم جواب نه ورکړي. دېرش یا څلوېښت کاله مسلسل دی خپل بت ته آواز وکړي، خو لیکن چرم دا بت جواب ورنکړي. بت خو چا د آواز نشي ورکولی، هغه غریب خو د ځان نه هم نه وي خبر چې زه چا جوړ کړم او څنګه جوړ شویم، د دې نه خو هغه خبردار نه وي. نو دغه سړی به دی بت ته د ورځې آوازونه کول او د شپې به ورته آواز کولو، یا صنم یا صنم یا صنم به ورته ویلي، خو لیکن چرم جواب نه ورکړي. یو ځل د شپې په ټیم کې د خپل بت ته آواز کوي یا صنم یا صنم ورته وي، د دې په عبادت کې لګیا وي، په دې کې به د خوب غلبه راشي، د خوب جوټه پې راشي چې څنګه خوب ورله جوټه ورکي، د یا صنم آواز پسې د غلطۍ نه د خولې نه آواز وشي یا صمد. صمد د الله تعالی نوم دی، قل هو الله احد الله الصمد، د الله تعالی نوم د غلطۍ نه د خولې نه ووتو د خوب د وجنه چې یا صمد آواز څنګه د خولې نه ووتو، آواز ورته غیبي رالو، د الله تعالی طرف نه ورته آواز رالو، وی لبیک یا عبدي، ای بنده حاضر م وایه څه غواړې، ای بنده حاضر م وایه څه غواړې. دا آواز چې ورته څنګه الله تعالی طرف نه رالو، فرشتو الله تعالی ته عرض وکړو، وی یا الله تعالی تا ته آواز نه کولو، ستا نامې نه اغشته، د خپل بت نامې اغشته، خو د غلطۍ نه ستا نامه د خولې نه راووته، یا الله تعالی تا ته آواز نه کولو. الله تعالی فرشتو ته او فرمایل ای زما فرشتو 10 کاله یا 30 کاله د خپل بت ته آواز کوي، هغه ورته جواب نه دی ورکړي، نه نه ماته نامه واغشته، زما نامې د خولې نه راوته، اگر چې د غلطۍ نه د خولې نه راوتې ده، خو بیا ماته آواز خو کړی دی که نه، نو که نن زم دته جواب ورنکم، د ده په آواز باندې لبیک ونکمه، نو ما او د بت کې بیا فرق څه راغلو. الله اکبر. زموږ عزتمندو الله تعالی د محبت ته وګورئ، د خپل بنده سونه مینه او محبت ساتي چې څنګه الله تعالی دته आवाज وکړو لبیک یا عبدي ورته ویلي، دی حیران شو، رپرپار شان پر راغلو چې دون غیرتی بادشاہ الله تعالی چې نن زمان آمد هغه د غلطۍ نه د خولې نه ووته، زما په आवाज باندې لبیک وکړ، خپل بت طرف ته متوجه شي، د خپل بت ته وایي چې څونه بې غیرته یې ته څومره بې غیرته یې، 10 یا 40 کاله مسلسل تا ته آوازونه مې وکړل، تا ما ته چرم آواز رانکو، تا زما سره چرم خبرې اونه کې. الله تعالی څونه غیرتي بادشاہ دی، نن د هغه نامه زما د غلطۍ نه د خولې نه ووته، زما په آواز باندې لبیک وکړل، دا بت راواغشتو، ځمکې له راوبغولو او ټوکړه ټوکړه کو، او الله تعالی ته په سجده باندې پروز او په الله تعالی باندې ایمان راوړي. زما عزتمندو د الله تعالی موت سره ډیره زیاته مینه او محبت دی، د خپل بندګانو سره ډیره زیاته مینه او محبت ساتي. الله تعالی دا غواړي چې زما د دې بنده زما سره تعلق جوړ شي، د دې لپاره الله تعالی زما او ستاسو لپاره بهانې لټوي، کله یو طریقه کله بل طریقه، زما او ستاسو د توبې لپاره الله تعالی قسمه قسم طریقې قسمه قسم بهانې لټوي، او قسمه زما عزتمندو چې دا بنده زما دا بنده چې دی زما طرف ته چې دی راځي، چې دی زما طرف ته کامیاب راشي، د ګناهونه پاک وي، چې زه ډایرکټ جنت ته ولېږم. زما عزتمندو الله تعالی زما او ستاسو دونه مینه ساتي، دونه محبت ساتي، راځي چې د دغه الله تعالی د مینې د خاطره چې موږ هم الله تعالی سره مینه وساتو، د الله تعالی د مینې د خاطره هر قسمه ګناه نه ځان محفوظ وساتو، هر ټیم کې نیک نیک عملونه شروع کو، ګناهونه هیڅ هم نه جوړېږي. زما عزتمندو وایي ای د ګناه د خوند دپاره مه کوئ، دا خوند به لږ ساتي، ګنټه خوند بي، نیمه ګنټه خوند بي، 2 ګنټې خوند بي، خو لیکن د دې ګناه چې کومه سزا ده په جهنم کې اب در باندې همیشه پاتې شي. د خوند لپاره ګناه مه کوئ. زما عزتمندو وایي او د مشقت د لاسه نیکي مه پرېږدئ، دا مشقت پې لږ ساعت وي، لږ وخت لپاره بي، خو لیکن د دې چې کوم ثواب دی په جنت کې هغه به در باندې همیشه پاتې شي. زما عزتمندو نو زما عزتمندو د الله تعالی د مینې د خاطره هر قسمه ګناه نه ځان محفوظ وساتو، که هغه هر قسمه ګناه وي، خاص کر د موبایل د ګناه نه ځان محفوظ وساتو، چې کله مونږ یوازې وو نو الله تعالی خو مو ویني که نه، د بندګانو نه ګناه پټو، ګناه دونه په پټه باندې کوو چې کمره کې دننه کوو، د وړوکي ماشوم نه ځان پټو، او الله تعالی خو راته ګوري که نه، الله تعالی نه خو چرې هم نشو پټېدی که نه. الله تعالی وایي چې څنګه انسان کله د ټولو خلکو نه پناه شي، په کمره کې دننه ګناه کوي، د مور پلار نه هم پناه شي،
د ګاونډیانو نم پناشي د روریانو نم پناشي بال بچ نم پناشي د ټولو نه چې کله ځان پناه کی او کمره کې ځان بند کی او دغلته ګناه کوي الله تعالی درته आवाज کوي چې بندا دا زه درته دومره کمزور ښکاره شم چې ټولو خلکو نه د ځان پناه کو ځان دې پټ کو او ما ته خو ښکارې که نه زما په وړاندې ګناه کی او د ټولو خلکو په وړاندې ګناه نه کې نو دا زه درته الله تعالی فرمایي چې دومره کمزور ښکاره شم نو زما عزتمندو چې هر قسمه ګناه نه ځان محفوظ وساتو چې کله دا یوازې وکه نه دغه ګناه نه خو ځان خاص کر ډېر زیات محفوظ ساتو نو زما عزتمندو چې الله تعالی د خپل ځان ناراضي کو الله تعالی مو تاسو سره قسم په الله تعالی چې مو تاسو سره ډیره زیاته مینه او محبت ساتي او زه چې موږ هم د الله تعالی سره مینه وساتو کنه هیڅ چې الله تعالی زمو تاسو کنه بیا دا ټوله دنیا ستاده که الله تعالی تاسو ټوله دنیا تاسو هواګان بیا ستادي زمکه ستاده فرشتي دا ټول هر څه ستا په خدمت کې الله تعالی ولګي او کچره الله تعالی مو ځان ناراضه کو بیا دا ټول هر څه زمو ستا دشمنانو ګرځي زمو عزتمندو بیا به مو ته د تکلیفونو نه ځان نشو بچ کولی بیماری نه به ځان نشو بچ کولی راحت پسې به مسترګې ړندې شي راحت پر راته نه میلاویږي خو که الله تعالی را ناراضي شو الله تعالی مو خپل ځان ناراضي کو دا ټول هر څه د الله تعالی په قبضه کې دي خوشحالي به مونږ ته الله تعالی بیا راکوي راحت به مونږ ته الله تعالی راکوي پریشانۍ به الله تعالی زمونږ او ستاسو ختموي خوشحالي به الله تعالی راکوي بارانونه په مونږ باندې الله تعالی وری چې کله زمونږ ضرورت وي هواګانو چې کله ضرورت وي هواګانې به الله تعالی چلی چې کله د نور ضرورت وي الله تعالی به مونږ باندې نور راولي بیا زموږ عزتمندو او که چېرې الله تعالی زموږ ستاسو دا ټوله دنیا بیا زموږ ستاسو خو که الله تعالی زموږ ستا نه شو دا ټوله دنیا زموږ ستا بیا دشمنه وګرځېده نو زموږ عزتمندو کوشش کو دا گزارش دی چې الله تعالی خپل ځان ناراضي کو د الله تعالی د رضا د خاطره هر قسمه ګناه نه ځان محفوظ وساتو چې هر یو ګناه په موته کې موجود ده ما ته د خپل ګناه پته ده تا ته د خپل ګناه پته ده چې کومه ګناه په موته کې موجود ده دغه ګناه نه اوس نه توبه باسو نن نه اوس توبه باسي په زړه کې الله تعالی ته توبه باسي کچره اوس په زړه کې پیمانه شو چې الله تعالی پلان کې ګناه په ما کې موجود ده دغه نه زه توبه باسم یا الله تعالی دغه نه ګناه نه زه توبه باسم بس مبارک شه ګناهونه دې معاف شول ګناهونه دې الله تعالی په نیکو سره بدل کړ نو په زړه کې اراده وکړي په زړه کې الله تعالی ته توبه باسي چې الله تعالی زما د ګناهونه توبه ده چې کومه ګناه په ما کې موجود ده دغه ګناه نه زما توبه ده الله تعالی نو زما عزتمندو په زړه کې الله تعالی ته توبه باسي ګناهونه مو په نیکو سره به ان شاء الله بدل شي ټیک شه الله رب العزت مو خوشاله باسه دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان